اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې فرید او ګلمینې د سربند په هکله خبرې کولې چې ناڅاپه یوه زوروره چاودنه وشوه، خو معلومه نه شوه چې چیرته وه. اوس به دا واورو چې مطلب شاه د ملک غني خواته بیا ولې را روان دی. ملک صاحب و ملک صاحب دا ما په کلي کې څه واورېدل؟ و خدایه پاکه چې دا خبره مې اورېدله ولې مړ کېدم نه. مطلب شاید څه چل شوی دی چې په های سوران را رواني؟ وی څه چل شوی دی ملک صاحب؟ ته د کچې خبر نه د څه شي نه؟ وی د څه شي نه؟ په کلي کې اوازه ده وایي چې شورا او کلیوال غواړي د ملک غني کور وسېځي. ستا کور سېځل کېږي، یو کس نه، دوه کسه نه، درې کسه نه، ټول کلیوال هم دا خبره کوي او ته داسې قرارې بېغمه ناست یې. اخا دا خبره خو زموږ په کور کې مې یاده شوه، خو زما ورباندې باور نه کېږي ځکه مخکې م څو ځل داسې ویل شوي وه، خو بیا یې کور راته ونه سو. هغه ځل خو د پاټک او ډاکټرانو خبره وه، خو دا ځل زما ګناه څه ده چې کور راته سوځئ؟ ملک صاحب ګناه خو دې معلومه ده که نه چې د وسلوالو سره لاس لري، او بله دا چې د وسلوالو د خوا د چا د نیولو پیښه نه وه شوې، او دا ځل د ملا صاحب زوی نیول شوی و، نو ځکه خلک به اوس ستا ځان ته ګواښ ګڼي ګواښ، نو اوس به دې خامخا یو څه غم کوي. مطلب شاه زما اندېښنه مه کوه، زما چې څومره باور دی په ما یې وس نه رسېږي او نه څه شی کولی شي. ملک صاحب و ملک صاحب ته خو اوس هغه پخوانی ملک غني نه که نه؟ هغه وخت چې ستا کور نشو سوځولی نو تا سره وسلوال په هر برج کې 3-4 کسان ناسو، اوس در سره څوک دي؟ ملک صاحب چې د کوره دې ایستلی شي، بندي کولی دې شي، نو ستا کور هم سېځلی شي. که زما منې نو څه غم یې وکړه. نو څه غم به یې وکړم و مطلب شاه؟ نو ملک صاحب زه خو وایم چې داسې یوه پټه اړیکه د جابر خان سره ونیسه، ته ګوره که چېرته د راتګ امکان وي را به شي او ستا کور به د سوځېدلو نه بچ کړي. کورونو خدای دې پکې خیر واچوي، خو بیا هم په دې خلکو زما دا یقین نشته دی، دوی ته که د زمري زړه م ورکړي زما په کور نشي راتلی، ځکه چې زما نوم ملک غني دی، ملک غني، او زما هره خبره د کاڼي کرښه ده. ویمې ستا د خبرې نه قربان شم قربان، دا منم چې د کاڼي کرښه ده، خو هسې نه چې سبا اوبه له ورخه تېري بیا به یې هېڅ هم نشو کولی. زویا ته خو لږ ما ته را وګوره که نه، زه تا پسې څومره خفه شوې ومه، وګوره دلته در پسې راغلمه. مورې چې نه وې راغلي نو ښه به و. ولې زویا ستا دومره بدې راځم؟ ته زما بدې نه راځي، خو زه ستا بد راځم. زما په نیولو کې ستا لاس دی، هر څه چې شوي ستا په صلاح او مشوره شوي دي. ما خو ستا په خولې باور وکړ، خو زه څه خبرم چې مور به م را سره دوکه کوي. زویا بلا دې واخلم، ته څه خبرې چې زما په زړه څه تېرېږي؟ ما سره هم دوکه شوې ده، ما ته ویل زړور را وغواړه تر څو یې لانجه ختمه کړو، خو خبره نه ومه چې مقصد یې ستا نیول دي. که زه خبره وی چې تا نیسي نو ما ته کله راغوښتلې، ولې همدا ما درته ونه ویل چې کله یې پرېږده؟ بس مورې اوس دې خبرو پسې مه ګرځېږه، چې څه شوي هغه خو هسې م شوي دي. زه بندي یم او بندي کېدل مې ستا د لاسه وشو. زویا زه منم چې زما د لاسه ته بندي شوې، خو زه به د پلار دې ته مجبوروم چې هغه هر څنګه وي تا خوشي کړي. غم مه کوه، خو هسې زویا یو خبره درته کوم، په ځان یې بده ونه لګې. وایه مورې څه خبره ده؟ خبره دا ده که زما منې نو د دې پرخې مرخې نه تېر شه، ښایسته بله جلۍ به درته وکمه، په
په پرخې باندې څه کې؟ نه مورې داسې نشي کېدی. کلی خبر دی کلی چې ما ډزې کړي دي. اوس چې په شا کېږم نو د خلکو د خندا به شم، بیا به راته خلک پیغورونه راکوي. 100 کاله دې بندي ما خو د پرخې نه لاس نه اخلم. خدای دې دا ظالم تباه او برباد کی. وګوره دا دیوالی په څال کړی دی. هسې مطلب شه چې دا بم به چا لوزولی او د څه مقصد دپاره؟ یاره ګلبلي نو زه څه خبر یم، خو دا دی ته مشرانې او زم او هغه دی انجینر صاحب فرید هم راغی. بم چې هر چا ایښی ښه کار یې نه دی کړی. ګلولي لکه چې بم زیات ډېر اړولی دی، غږ خو ډېر غټ و. بس دغه کار یې کړی دی. نو وګوره زمونږ ټوله خواري په سین لا وشوه. د دې ظالم لکه چې موږ ته ښه زړه ډاکو چې آخر دا کار وکړه چا چې هر چا کړی دی، خو ډېر ناوړه کار یې کړی دی. دومره فکر نه کوي. دغه سربند خو د خلکو د خیر دپاره جوړیږي او دا ظالم راځي بمونه ورته ږدي. انجینر صاحب فریده زه خو وایم چې لږ مخکې لاړ شو نور ځایونه وګورو. نه ګلولي ګوره مخکې قدم هم وانخلې. ولې انجینر صاحب فرید خانه مخکې ولې نه ورځئ؟ لاړ به شو وبه ګورو چې نور یې څه زیان اړولی که نه. او مطلب شه تاسې لیوني یاستئ کپال که خدای مکه هلته اوس چېرته بل به مې ښایي بیا هسې نه ځاني زیان راته راواوړي. انجینر صاحب فرید خانه اوس به نو څه کېږي؟ ګلولي ته همدلته اوسه، ما مطلب شه چېرته ځو. مطلب شه راځه راپسې. انجینر صاحب فرید خانه ما باندې څه کوې؟ چېرته مې بوځې؟ د شورا جله غونډه کوو او ته خو د شورا اپوزیسیون یې، ته خو باید موجود اوسې. انجینر صاحب زه خو وایم ته خلک راوغواړه، زه به بیا درشم. لاس نیولی مې څه شي ته بوځې؟ نه که نه ته راسره ښه یې. راځه راپسې ځان وروسته کوه مه. زرمینی لوري تاسو به د خیره سره مرکز ته څه وخت ځئ؟ پلاره ایله خو اوس د مرکز نه راغلو، بس د کور کار مار به وکړو بیا به لاړې شو. د کشمالې پلاره تا څنګه دا پوښتنه وکړله؟ پوښتنه مې داسې وکړله چې تاسو په مرکز کې هغه د ملک غني د کور سیزلو خبره کړې وه که نه؟ وی هغه خبره هم داسې خورا کړې ده چې څه درته ووایم. یوې ښځه مې په غوږ کې کېښودله. پلاره د هغې پکله اندېښنه مه کوه، هغه خبره ملک ماما ته رسېدلې. څنګه رسېدلې؟ تا ته څه معلومات وشو؟ معلومات راته داسې وشو چې ما سپوږمۍ استازي ته په مرکز کې وویله چې شورا غواړي ستاسو کور وسېځي. نو هغه زما په خبرو باندې سخته وارخطا شوه. زما باور دی چې دا خبره به په کور کې ملک ماما ته کړي. زه دا دې ښه کړي دي چې په خپله دې سپوږمۍ ته خبره یاده کړې ده. زمونږ هم بس همدا مطلب دی چې د ملک تر غوږو دا خبره ورسیږي او په هغه باندې څه تاثیر وکړي. خو ګورئ په یو ځل دوه ځل یادولو باندې دا کار نه کیږي چې ملک دې وډار شي. تاسو به دا خبره روزانه یادوئ او تاسې فکر وکئ چې بس په همدې ساعت کې د ملک غني کور سیزل کیږي. بېغمه اوسه، زموږ چې څومره وسه کېږي موږ به دا خبره ډنډوره کوو. زه به په مرکز کې یادوم او زرمینه به په مدرسه او مرکز دواړو کې یادوي. خو د کشمالې پلاره تاسو په دې خبره باندې ولې زور راوړئ؟ بس تاسو یې څه کوئ، خو مطلب دا خبره خورا کوي. ښه میوه ګل کاکا او میرو کاکا تاسې دواړو ته مې په دې خاطر زحمت درکړو چې خبر به یاست د سربند ځای کې ډېره ناوړه پیښه وشوه. و وراره ډېر پیښه پسولما، خدای ستا ډېر ناوړه کار سوی ده. خپه خور باندې ټول یو، خو چې دا کار کړی چا دی دا چې هر څنګه باید معلوم شي. میوه ګل کاکا معلوم به شي، ځکه خو مې ځان سره مطلب شاه راوستی دی. مطلب انجینر صاحب ما باندې څه کوئ؟ مطلب شاه تا نه موږ هم دا پوښتنه کول غواړو چې تا ولې داسې وکړل
ته څه وایې چې دا بم ما ایښی دی؟ و تا ایښی دی. زمونږ په تا باندې همدا یقین دی. میوه ګله میرو دا سړی څه وایي؟ د ده نه خو لږه پوښتنه وکړئ څنګه په ما باندې عقل دعوې کوي؟ فریده وراره ته ورته ووایه که نه چې دا دعوه ته ولې ورباندې کوي؟ دعوه خو ورباندې ځکه کومه چې د هغه تېره ورځ د سربند سم دم دیوال وران کړی و. چېرته سم و؟ یوه تیږه اشرق ته تلې وه او بله مغرب ته، ځکه مې وران کړ. ما ویل چې لږ سم جوړ شي. مطلب شه چې دیوال سم جوړ شوی نه و نو تا به انجینر صاحب فرید ته ویلي و که نه؟ میوه ګل کاکا ما ته به یې څنګه ویلو؟ په دیوال کې نقص نه و، ځکه چې ما هره ورځ کار کاته او بیا غلط کار زه چا سره کله منم. خو خبره دا وه چې د ده په نیت کې په نیت کې په هغه دیوال ورانولو زړه یخ نه شو. اوس یې ورته د بم لار راونیوله. نو دا یې دویم قدم شو، ځکه پې دعوه کومه. خبره خو دې یو څه سمه ده. خبره خو دې یو څه سمه ده. څنګه سمه ده؟ په ما باندې به د وچې تورونه نه پورې کوئ ښه؟ زه پوهېږم چې زه د شورا اپوزیسیون یم. تاسو غواړئ چې په دې خبرو او کارونو ما د میدان نه وباسئ. د میدان نه څوک تا ویستل نه غواړي، خو ښه خبره دا ده چې په خپله هر څه ووایه، قانع شه. که نه نو څه؟ که نه نو د شورا او امن کمیټۍ سره بندیخانه شته دی. په دې هکله تا ته معلومات دی او ملک صاحب غني ته. بس بیا مجبور یو چې هغه ځای ته تام ور وغورځو. چې تاسو دومره په ما باندې ډارېږئ نو بیا ولې سربند ته څوکیدار نه نیو؟ مطلب شه زمونږ خو ستانه دا تمه نه وه چې ته به داسې کارونه هم کې. میرو ستاسو کوچیان خو د غره غاړه کې ګرځي را ګرځي، هغوی به هم څوک لیدلي، لږ معلومات ته یې وکړه. د هغو نه به معلومات وکړم میوه ګله، خو ما په خپلو ګناهګارو سترګو دا مطلب شا لیدلی ده چې ماښام ناوخته سربند خوا ته روان وو. زه خو نن ناستې ته نه راتللمه، خو همدې خبرې مجبوره کړلمه راغلمه چې مطلب شاه هلته په تور ماښام باندې چی کوله. غلی شه میرو، دا خو زما کلی دی. زما چې زړه وغواړي په هر ځای کې هر وخت ګرځېدی را ګرځېدی شم. خو د کار په ځای کې نه، دا چې ته د سربند خوا ته تللی ارومرو دې په وړو کې شګه شته. دا په تا باندې څه چل شوی؟ زما درته فکر دی د ژرندې نه چې راغلی نو سوچونه کې څه خبره ده؟ های سلګۍ سوچونه ځکه کومه چې پلار دې راته یو کار سپارلی خو زه یې کولی نه شم. ولې؟ ته خو ډېر همتناک یې، ته څنګه وایې چې نشم کولی؟ داسې کار نه دی که نه چې یا د بوجۍ کاري یا د ژرندې کاري یا د بیلچې یا د برېښنا کاري، داسې کار خو نه دی که نه. اوس حیران یم که یې کومه نو ډارېږم او که یې نه کوم نو پلار دې رانه خفه کېږي. آخر دا کوم کار دی؟ کار دا دی چې حسن خان کاکا راته ویل چې ته به زړور ته نصیحتونه کې تر څو هغه اصلاح شي. وایم چې هغه ته نصیحت کول نو اوښ ته رباب وهل دي، هسې به د خولې خوند خراب کم ورسره. نه داسې ولې وی؟ نا امیده کېږي به نه، نا امیدي د خدای تعالی هم نه خوښېږي. او بله دا ته خو څه یوازې نه یې، نو ما سره به څوک یي؟ زه چې هلته زړور خان ته ورځم بل څوک خو را سره نشي تللی. ولې نه؟ زه به در سره یم. نو تا سره د کومه جوړه ده؟ خو ته هم به دې راځې که نه؟ هسې نه چې تا را سره وګوري او نور هم غوسه شي. که هغه غوسه هم شي څه به کولی نه شي ځکه چې بندي دی. او بله دا چې موږ به ورسره ډېرې نرمې خبرې کوو. او ګوره یوې بلې خبرې ته دې پام وي چې کله زه او ته ورځو نو ځان سره د هغه د خوښې خواړه مړو، هغه به ورته په ډالۍ کې ورکو. دغه شان به زړور خان پوه شي چې دا خلک زما د خیر لپاره راغلي. سمه ده نو خدای دې پکې خیر واچوي. دا شپه دې خدای په خیر سبا کړي، بیا به دواړه ورشو. خدا دعا کوه چې زما ستا خبرې بدې ونه ګڼي، هسې نه د بدو را سره بدتر شي.
د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې مطلب شاه د سربند د کار مخنیوی کوي ځکه چې هغه د پیسو لالچ په سر اخیستی. نو د دغه شان لالچي خلکو لالچ څه نتیجه لري او آیا په لاس ورته څه ورتلی شي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو راسره اړیکې ونیسئ: 0 3 30 15 50 0 2 6 3 15